کینیا کې د حاجي ظاهر قدیر محکمه بلې اونۍ ته وځنډول شوه. د افغانستان د ولسي جرګې پخواني مرستیال ظاهر قدیر د قضیې دویمه غونډه پرون پنجشنبه د کینیا پلازمینې نایروبي په یوه محکمه کې ترسره شوه. نوموړی د پنجشنبې ورځې جلسه کې په افغانیو کالیو کې د یو شمېر خبریالانو قضیې ته د لیوالتیا لرونکو ګډونوالو په حضور کې محکمې ته وړاندې شو. د راپورونو له مخې غونډه پرته له کومې پایلې پای ته ورسېده او وروستۍ پرېکړه د مۍ تر 14مې پورې وځنډول شوه. د هغه وکیل اومیګا اوچینګ رسنیو ته وویل چې د نوموړي موکل کینیا ته د سوداګریزو فعالیتونو لپاره راغلی و او غوښتل چې بیرته افغانستان ته ستون شي. هغه زیاته کړه د کینیا د قانون له مخې هر تورن کس بل هیواد ته د سپارلو د مخه په محکمه کې د قانوني دفاع حق لري او محکمه کولی شي د شواهدو پر اساس د سپارلو غوښتنه رد کړي. نوموړي همداراز ویلي چې زموږ پر باور د دې قضیې تر شا سیاسي انګیزې دي. د افغانستان د تیر حکومت پر مهال ظاهر قدیر ډیر په جرأت غږېده او د امریکا پر ضد جدي دریځ درلوده. د امریکا له مخدره توکو سره د مبارزې ادارې یو مامور ډي فرانسیسکو لخوا په ثبت شوي شکایت کې ظاهر قدیر د نشهیي توکو د واردولو دسیسې او درنو وسو لرلو په تور تر څار لاندې دی، خو تر دې مهاله یې هیڅ کره شواهد نه دي وړاندې کړي. د معلوماتو له مخې که محکمه د امریکا غوښتنې سره موافقه وکړي نوموړی به متحده ایالاتو ته ولېږدول شي او د ځینو سرچینو په وینا که چیرته ولېږدول شي ښایي بیا یې محاکمه د نیویارک په محکمه کې ترسره شي. د راپورونو له مخې ظاهر قدیر شاوخوا 3 اونۍ وړاندې په نایروبي کې هغه وخت ونیول شو کله چې هغه پلان درلوده په سفاري پارک هوټل کې د څو ورځو لپاره پاتې شي او خپل سوداګریز فعالیتونه مخته یوسي. د هغه د نیول کېدو په اړه ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي. سیاسي فعال اجمل افغان شال ټلویزیون ته ویلي چې د ظاهر قدیر نیول کېدل سیاسي انګیزه لري او د کینیا حکومت له لوري نیول کېدل غیر قانوني او ظالمانه دي. ښاغلي افغان د طالبانو له حکومت او افغان سیاسیونو غوښتي چې د کینیا پر حکومت ډیپلوماتیک فشار واچوي تر څو د یو افغان وګړي په توګه د ظاهر قدیر د غیر قانوني ول کېدو لړۍ پای ته ورسیږي. ظاهر قدیر د افغانستان په سیاست کې یوه پیژندل شوې څیره ده چې څه باندې 10 کلونه د ولسي جرګې غړی و او یو دوره یې د یادې جرګې مرستیالي هم کړې ده او په وروستیو کلونو کې ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې سره په مقابله کې فعال رول لوبولی دی.